ای مسلمانه وروره، کله چې له خوبه پاڅېږې آیا پوهېږې چې څه وکړې؟ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم لارښوونه دې اورېدلې؟ نه پوهېږې؟ اوس زه درته وایم، پاڅه او لاړ شه. هو کې قدرمنو مؤمنو وروڼو، رسول اکرم ووایه صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د ژوند په هره برخه کې راهنمایي او لارښوونه کړې ده چې د هغې له جملې څخه له خوب څخه د پورته کېدو وروسته کوم عمل ترسره شي او ولې ترسره شي. په دې برخه کې حدیث شریف موجود دی. موږ اوس حدیث شریف لولو. تاسو یې راسره په مینه له عملي ویډیو سره وګورئ. له نورو اضافي خبرو تیریږم، خو دومره وایم چې د داسې اسلامي او ګټورو معلوماتو لپاره موږ وهڅوئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه یو لایک هم ورکړئ، او که په اړوند یې کوم نظر لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خو هیره دې نه وي چې ویډیو تر اخره ځکه وګورئ چې د حدیث شریف مطابق عملي ویډیو په ښه شکل چمتو شوې ده. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو دوستانو، ستاسو د صحت او عافیت هیلهمند یم، په دې هیله چې د خوښۍ څخه ډک ژوند به مو پر مخ روان کړی وي. حدیث شریف په دې شکل دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. ژباړه: له حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: هغه مهال چې سړی له خوبه پاڅي نو تر هغه مهاله دې په لوښي کې لاسونه نه ډوبوي څو چې 3 ځلې یې پرېمینځي، ځکه چې دا په دې نه پوهیږي چې لاسونه یې په کوم ځای کې شپه تېره کړې ده. په دې اړه په یو بل مبارک حدیث شریف کې راځي چې له خوب څخه د پورته کېدو نه وروسته په اوداسه کې د پوزې پرېمینځل سنت دي. هغه ولې؟ په دې خاطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيث على خيشومه. الحديث. ژباړه: له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: هغه مهال چې یو د تاسو له خوبه پاڅي پس اودس دې وکړي او 3 ځلې دې پوزه ووینځي، ځکه چې شیطان د پوزې په خیشوم کې شپه تېروي. اذا استيقظ احدكم من منامه. ای مسلمانانو، کله چې یو له تاسو څخه د خوبه راپاڅېږئ نو موږ تاسو نه پوهیږو چې څه وکړو. په خیرنو لاسونو هم ډوډۍ ته لاس وړو، خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو داسې کار مه کوئ. فلا یغمس یده فی الاناء، یعنې تاسو په لوښي کې لاس مه غوټه کوئ. لوښي ته لاس مه وروړئ کله چې تاسو له خوبه پاڅېدلي وئ، ځکه ستاسو لاس خیرن دي، ستاسو لاس پلید دي. نو تاسو ولاړ شئ، څه وکړئ؟ نو تاسو بهر ولاړ شئ، اول اوبه راواخلئ او تر دې پورې چې حتی یغسلها 3 تر څو پورې چې تاسو خپل لاسونه 3 ځلې نه وي پرېمینځلي نو لوښي ته لاس مه وروړئ، ځکه دا اوبه او لوښي تاسو پلیتوئ. ولې؟ ځکه فإنه لا يدري أين باتت يده، ځکه تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو لاس شپه چیرته تېره کړې ده. آیا ستاسو لاس پاک دی او که ناولې دي؟